نمک منډی چې د پیښور په زړه کې موقعیت لري د قیمتي ډبرو د مینوالو لپاره یو په زړه پورې ځای دی. دلته د سوات له زمردو څخه نیولې تر ګلابي یاقوت او نورې ډېرې قیمتي ډبرې یا کاڼي موندل کېدای شي. ان له ګاونډي هیواد افغانستان څخه هم دغلته قیمتي کاڼي راوړل کیږي. یو وخت د قیمتي ډبرو صنعت په پاکستان کې ډیره وده کړې وه، خو اوس له کلونو راهیسې له ودې پاتې دی. زموږ د کان کیندنې سیستم سم نه دی، بیا یې د سایکل کولو سیستم سم نه دی. په نړۍ کې د بازار موندنې لپاره تبلیغات نشته او تر ټولو مهمه دا چې دلته په نړیوال معیار برابر لابراتوارونه نشته. نړیوال بازار ته د مستقیم لاسرسي موندل یوه له ننګونو څخه ده. زیاتره قیمتي کاڼي تایلند او اروپایي هیوادونو ته ځي. موږ یې جوړوو او بیا یې لیږو. خو له پاکستان څخه د قیمتي ډبرو صادرات د هغو خلکو لپاره ګټور تمامیږي چې بریالي کیږي. زه قیمتي ډبرې دلته رانیسم او په نړیوالو بازارونو کې پلورم. زه زیاتره وخت یوه میاشت دلته یم او 2 میاشتې په تایلند کې. که دلته راته په مناسبه قیمت یو څه پیدا شي نو له دې ځایه یې صادروم او په تایلند کې یې بیا پلورم. د قیمتي ډبرو سوداګر وایي چې دا صنعت د پاکستان له خراب اقتصاد سره یو څه مرسته کولی شي، خو هغوی په دې برخه کې د زیربناو له کمښت څخه شکایت کوي. که چیرې پر دې صنعت سم ډول کار وشي، په بالقوه ډول د پاکستان د پورونو په ورکړه کې مرسته کولی شي، خو د دې لپاره د یوه منظم سیستم رامنځته کولو ته اړتیا ده، ځکه چې موږ یې تر اوسه اړین سیستم نه لرو.